د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه کوي. دا لومړی وار دی چې کوم طالب استازی د مسکو فرمټ غونډه کې د رسمي استازي په توګه ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو فرمټ په غونډه کې پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. 21 ملیون نه имеют доступ. د هیواد تر نیمایي زیات نفوس په ځانګړې توګه له 19 میلیونو څخه 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. 21 میلیونه خلک د څښاک پاکو اوبو او لومړنیو طبي خدماتو ته لاسرسی نه لري. زه یو ځل بیا پر ټولو بهرنیو بسپنه ورکوونکو باندې غږ کوم چې افغانان هیر نه کړي، مرسته ورسره وکړي او سیاسي شرایط له بشري مرستو سره ونه تړي. اسلامسکому اماراتу. روسیه د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو اداره یې په رسمیت پیژندلې ده. پر نورو محدودیتونو سربیره د ښځو پر وړاندې د تعلیمي دروازو تړل، له کاره د ښځو راګرځول او د بشري حقونو نقضول هغه موضوعات دي چې له طالبانو سره د نړۍ د ډیری هیوادونو د تعامل پر وړاندې خنډ دی. لاوروف په خپله وینا کې په افغانستان او همداراز په ګاونډیو هیوادونو کې په هره پلمه د درېیمګړې ډلې له لوري د پوځي تاسیساتو د جوړولو خبره رد کړه. که څه هم لاوروف د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار د بګرام د بیرته نیولو هوډ څرګند کړی دی. د مسکو فرمټ په 2019 میلادي کال کې د یو پلیټ فارم په توګه د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره جوړ شو. دا لومړی وار دی چې د روسیې له لوري د طالبانو د رسمیت پیژندلو وروسته پکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. پر دې سربیره په دغه غونډه کې د هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان استازي ګډون کوي.